یو لوی صحابي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مبارک چې د هغې وفات هم په د رجب په دې میاشت کې شوی دی. دې میاشتې ته د زبرګې میاشت به هم پښتانه وایو او عرب ورته د رجب میاشت وایي. نو د هغه د واقعې ذکر درته کوم د یو څو مقصدونو دپاره. نوم د ده عباس دی او د والد صاحب محترم نوم یې دی عبدالمطلب. د نبی علیہ السلام د والد محترم عبدالله صاحب دی ورو. نو د حضور پاک تره دی. د نبی علیہ السلام مبارک د پیدایش نه دی تقریبا 2 کاله مخکې پیدا دی. یعنې د حضور پاک نه دی 2 کاله مشر د عمر په لحاظ. هوښیار دومره یو ځل ته چا تپوس وکړو وی ته مشر یې او که نبي علیه السلام مشر دی؟ نو زه زړه کې سوچ وکړو که دا ویم چې نبي علیه السلام رانه مشر دی نو په دروغو کې راځي، ځکه عمر خو زما زیات دی. او که دا ویم چې زه مشر یم نو بیا خو بیادبي راځي. نو ده وی انا اسن وهو اکبرو، وی په عمر کې ته زه زیات یم خو ګورې مشر هغه دی. لویوالی خدای غله ورکړی دی او مشري د هغه نه. نو 2 کاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عمر په لحاظ باندې مشر. په مکه مکرمه کې کار څه کو؟ نو د عربو خلکو ټولو به تجارت کو، د مکې خلکو، ځکه د مکې چې کومه ځمکه ده نو هغه فصل نه زرغونی. قرآن شریف ورته واد غیر ذی زرع ویلې ده، فصل نه زرغونی او نه پکې داسې د میوې بوټي کېږي. نو د مکې د خلکو ټول کار په تجارت په و. اوس هم د مکې خلک تجارت کوي او عموما په مکه کې څرمنې ډېرې زیاتې وي، ځکه خلک حج له عمرې له چې راځي نو ذبحه کوي، ګډانه لالئ، چیلې لالئ، نو هغه څرمنې دقلته پاتې شي. نو د مکې د خلکو لوی معاش به ده چې دوی به څرمنې خرڅولې په خلکو. څرمنو ته ضرورت وي، بورقې ترې جوړېږي. هغه زمانه کې به د خلکو ځان له ګوډي جوړول، څپلۍ به یې ترې جوړولې. اوس هم د چمړې لوی صنعت دی. نو دې تاجرو ذاتي تور او د بیت الله خدمت به یې کو. د حضور پاک مبارک د خاندان دا عربو په دې قبیلو کې بعضې کارونه بیت الله تقسیم کړي. نو د نبی علیه السلام مبارک خاندان ته چې د بیت الله کم خدمت رسېدلی و، د میلمنو د زمزم چې د بار نه به میلمانه رالل، دوی به خیال ساته، قدر به یې کو. او د زمزم د اوبو ټوله نګراني به د حضور پاک د خاندان په ذمه وه. نو حضرت عباس رضی الله عنه ته د خپل نیکه نه او داسې په نسبن دا 2 څیزونه په وراثت کې ملو شوي. د حاجیانو خدمت به یې کو، د میلمنو عمرې له به چې څوک راغلل د هغې خدمت به یې کو، د میلمنو. او د هغې نه علاوه د زمزم د اوبو مشري ټوله دوی سره وه. زمزم اوبه راوښکل او هغه بیا په چاټو کې محفوظ کول او د کوي او د بورقې خیال ساتل. او بیا د حج او د عمرې په سیزن کې خو به خلک ډېرو، نو دوی به خپل بچي او ورېرونه ټول لا جمع کړل او په بورقو به په زیات تعداد کې اوبه راایستلې. یو لوی سعادت چې ده ته حاصل دی دا چې دی په ماشوموالي کې رک شوی. نو چې دی رک شو نو مور یې منښته کړې وه، وی که زما دا زوی عباس خدای پیدا که نو زه په بیت الله د ریخمو غلاف اچوم. په بیت الله به غلاف د مخکې نه و، خو د ریخمو نه عامه کپړې نه به غلاف جوړ کو، د بیت الله د پاسه به یې واچو. دا یو عزت دی، یو احترام دی، لکه څنګه چې د قرآن شریف نه خلک رومال تاوی. نو وی که زما دا زوی خدای پیدا که نو زه به د بیت الله د پاسه د ریخمو غلاف اچوم. د ریخمو کپړه خو ډېر قیمتي وي. نو الله دې پیدا کړ، نو مور یې هغه نظر پوره کړ، نو د ریخمو د ټوکړې نه یو لوی غلاف جوړ کړ او هغه یې د بیت الله نه تاو کړ. نو که تا نه څوک تپوس وکړي چې د بیت الله د لومبې د ریخمو غلاف چا تاو کړی
نو دی جواب دی چې دا د حضرت عباس رضی الله عنه مور دا قیمتي غلام او ولې تې ته وکړه دا د ده د رکېدو او د پیدا کېدو په نظر چې دی خدای پیدا کړي منښت یې کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خو 2 کاله مشر خو تقریبا 2 کاله مشري کشري لوی خبره نه ده نو یو ځای لوی شوي دي او یو ځای ماشوموالی تیر کړی دی او هلکانه تعلقات یو بل سره ډېر مضبوط او نږدې وو نو د نبي علیه السلام سره د نورو ترونو په نسبت د مینه زیاته وه د اسلام نه مخکې چې دا د اسلام نو ښکاره کړی نو په پیغمبر علیه السلام به ډېر خفه کېده او تاسو یې د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې د مکې د هجرت نه مخکې د مدینې خلک راغلي نو د مدینې شریفې خلکو په مینا کې د یو غونډۍ لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 2 کسانو یا 3 کسانو په شریک ایمان راوړ مسلمانان شو نو دی بیعت د بیعت عقبه وي عقبه غونډۍ ته وي د غونډۍ لاندې دا بیعت شوی نو ځکه بیعت عقبه ورته وي او چې کوم ځای کې دا غونډۍ شاته لاندې بیعت شوی نو بیا د ترکو په زمانه کې ترکیانو هلته یو جومات جوړ کړی د نښې لپاره چې دا هغه ځای دی چې د مدینې خلکو په نبي علیه السلام ایمان راوړه او حضور پاک سره بیعت کړی نو هغه جومات مخکې نه موجود و خو د یو غر شاته و اوس حکومت هغه غر لر کړی دی میدان یې کولو کړی دی نو جومات راښکاره شوی زیړ رنګ ولا زمونږ سعودي حکومت ورکړی دی ښکاري نو ډېر خلک دا وی دا ګوره په غر کې دننه جومات راوتی دی و دا جومات په غر کې دننه نه دا د غر نه شاته غر یې ونه جومات راښکاره شو د دقه جومات په ځای باندې دا مونږ خلک چې ورته غټ شیطان وایي چې دا سړي اولي او راکوزیږي او ته بیت الله ته راځې او ښي طرف ته وګورې نو دا جوماتګي به راته ښکاره شي نو دې انصارو 2 کسانو چې په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه نو حضور پاک له دعوت د مدینې ورکړه وی ته مدینې شریفې ته زمونږ وطن ته راشه دلته تا ته هم تکلیف دی او ملګرو ته هم تکلیف دی او د مکې کافران ضرورت در رسئ هلته به ته محفوظ شي نو حضرت عباس لا دغه وخت خپل اسلام نه دی ښکاره کړی خو په موقع موجود دی نو ګوره د دې مینې اندازه لګي هغې د مدینې خلکو ته ویل د مدینې خلکو تاسو زما د ارواره بوځئ خپل وطن ته د دې حفاظت به څوک کوي دلته خو که د دشمنان ډېر هم زیات دي خو یو مضبوط قوم یې دی تربورانی دي رشته دارانی دي لوی قوم یې دی د هغه قوم په وجه دی محفوظ دی دته څوک غږ نشي کولی نو که تاسو دې بوته په مدینه کې خو ولده قوم نه نو هسې نه څوک تکلیف ورته ورونه رسئ نو تاسو ښې بوځئ ستاسو د ده خوښه لکه د سره دې لاړ دې شي خو ګورې که ده ته په مدینه کې چا تکلیف ورسو نو زه به ستاسو را دې 2 کسانو نه د هغې تپوس کوم تاسو نه به زه تپوس کوم دا به نه وایه چې دا فلان کې او دا فلان کې او فلان کې زه پېښ او بیا تاسو پېښ هغې ورته زه هغې ورته وې ته مونږ ته حواله که نو ستا پیریان هم ته خلاص تاسو د مکې خلک د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په قدر نه پوهېږئ تاسو سره د قدر نشته مونږ پوه شه دته به هله د بل لاس رارسي چې مونږ ټول ټوکړې شو چې مونږ نه یو ټوکړی شو دته را چا لاس هم نشي رارسېدی خو خیر حضرت عباس رضی الله عنه د هغه خپلې مینې اظهار وکړ نبی علیه السلام مبارک هجرت وکړ مدینې شریفې ته او دی په مکه مکرمه کې و دی پټ مسلمان دننه مسلمان و خو لا اسلام یې نو ښکاره کړی نو چې کله د بدر غذا جوړېدله نو نبی علیه السلام صحابو ته یو څو کسان وښول یو یې پکې عباس وښو وی ګورې که عباس ته له مخې له راغی نو د تورې غزار پې ونه کوې یو څو کسان یې وښول وی ما ته پته ده چې دا د زړه نه مسلمانان دي خو د څه وجې نه دوی خپل اسلام نشي ښکاره کولی نو په دوی به توره نو چتوی نو یو صحابي دی حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه هغه د نبی علیه السلام مخکې ودرېد هغه د خوش طبیعتۍ نه دا خبره وکړه وی ښه د الله رسوله زمونږ پلار او زمونږ زوی او زمونږ تره
او زمون ماما به مخې له راځي هغه به وجنو او ستا تره به نه وجنو که زما د تورې لاندې راغی که مې پرېښود سر به مې تی خوا غورځولې حضور پاک مبارک مسکی شو حضرت عمر ته یې مخ ور واړو وی عمره وی ابو حذیفه ته خیال دی وی زما تره د نورو خلکو سره سمی چې نور خلک به د تورې لاندې راځي او وجنم به نو عباس که د تورې لاندې راغی دی به م وجنم ګوره زما درې نورو خلکو سره برابر کړه ګوره دې ته د پیغمبر علیه السلام مینه معلومیږي چې څونه محبت یې دی اتفاقا همغسې وشوه د بدر په جنګ کې او یا کسان کافران مردار شو او یا گرفتار شو یو پکې دی چې دې ونیولې چې نو جنګ کې خامخا د خلکو نه جامې او کپړې شلېږي نو دې مدینې منورې ته راوستل نو حضور پاک دا قیدیانو باندې نبی علیہ السلام ګوره ډېر رحم کړی دی ظلم یې قیدیانو سره نه دی کړی نو حضور پاک صحابو ته حکم وکوي لاسونه ولا شاته وتړه او یو دوه کسان یو کس بوځي او په کور کې لکه د میلمه په شکل وساتئ او خیال یې وساتئ چې درنه ونه تښتي اتفاقا دې چې کوم صحابي له ورکړه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و د دیوال ګاونډي او د کمیس نو عبدالله ابن ابی چې د منافقانو سردار دی رئیس المنافقین نو هغه خپل هغه د قدیم لوړ دنګ او هغه هم لوړ دنګ نو په حضرت عباس د بل چا کمیس نه پوره کېده یو کمیس راوړه په دنو برابر بل چا راوړه په دنو برابر نو عبدالله ابن ابی هغه خپل کمیس راوړه او حضرت عباس ته یې ورکړه نبي علیه السلام به صاحب زما دا کمیس ورته واچوه نو نبی علیه السلام ورته د هغه کمیس واچوه دی خو منافقه خو دا یو احسان یې وکړه چې حضور پاک له تره له خپل کمیس ورکړه نبی علیه السلام د دې احسان ګورې په ځان نه دی پرېښی په یو موقع فرمایلي و د وفات نه مخکې وی په ما چې د چام څه ښېګړه ما سره کړې ده ما هغه له د هغې بدل ګورې خلاص کړی دی په ما د چا احسان نشته او نه د چا ښېګړه شته یو کس داسې دی چې د هغه د احسان په ما د پاسه پروت دی چې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی او د هغه د ښېګړې بدل ما هغه له نه دی خلاص کړی د هغه د هغه ښېګړې بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ خلاصوي دا یو نقطه نبی علیہ السلام د وفات نه مخکې ویلې وه نو په حقیقت کې حضور پاک احسان د چا په ځان نه پرېښود که چا به څه شی راوړه پخپله فرمایي نبی علیہ السلام وی چې څوک دله هدیه راوړي تا ترغیب ورکوي وی دوستان یو بل له هدایه یوسئ وی په دې مینه زیاتېږي او بیا فرمایي چې څوک دله هدیه راوړي نو ته وله بدل ورکړه او که بدل د سره ني یا نشي ورکولی یا هغه خفه کېږي چې ما له ته عوض راکړې نو دعا ورته دول اسم ورنه کې نو دعا ورته وکړه دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده نو چې چا به یو شی راوړه نو نبي علیه السلام به د هغې بدل ورکړو یو مثال به یې درکړم یو صحابي نبي علیه السلام مبارک له یو اوښه راوسته نو پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي ته ورشه او دله دې په مقابله کې لس اوښان ورکړه اوس یو لس څونه چې نو چې هغه لاړ نو لس یې وله ورکړل نو چې چا ډالۍ راوړې وه نو هغه خفه شو ویله بیله لسه ما له لس راکړل ما صحابي راغی نبي علیه السلام ته الوی چې صاحب هغه په هغه لسو خفه دی نو پیغمبر علیه السلام مبارک وی عجیبه خبره ده د یو راوړو ما ولا د هغې په مقابله کې لس ورکړل اوس بیا هم خفه کېږي یاره وی څوک مړه مې غواړي چې د بعضې خلکو نه زاړو هدایاړو قبول نه کوم خو لیکن د الله حکم دی د شریعت نو داسې نشم کولی نو دومره به پیغمبر علیه السلام د مسلمان د ډالۍ په مقابله کې ډالۍ به یې راوړه یو په لس به یې بدل ورکاو نو عبدالله ابن ابی خو منافق دی او دله یې کمیس ورکه نو چې کله عبدالله ابن ابی منافقه مړ کېده نو وصیت یې وکړه زوی یې سوچه مسلمان د ده نوم هم عبدالله دی او د زوی نوم هم عبدالله دی نو هغه زوی یې نبي علیه السلام ته راغی وی د الله رسول زما پلار دوه وصیتونه کړي یو وصیت پیدا کړی چې ته خپل کمیس راکړه چې دې د پلار ته واچو ما وایي په ما د نبي علیه السلام کمیس راواچوه او دویم دا چې جنازه به یې ته کې نو دغې وخته پورې لا د منافق د جنازې نه منه نه وه راغلی نو نبي علیه السلام خپل کمیس راواغېسته او دله یې ورکړه دا دې پلار دی اوس
نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وایي وی دا الله رسول هغه منافق عبدالله ابن ابی د خپل کمیس ورکړه ستا برکتي کمیس هغه کافر را ورکې نو نبی علیہ السلام مبارک دو خبرې وکړې وی عمره وی که دې منافق دی او کافر مړه شو نو زما کمیس ورته هېڅ فایده نشي رسولی کافر ته هېڅ فایده نشي رسولی لیکن زه وله ځکه ورکوم چې انه کسا عباس ته د ما ترله یو وخت کې د کمیس ورکړی چې د هغې هغه بدل وله خلاص کړو ګوره څونه موده مخکې عباس ته کمیس ورکړو لیکن نبی علیہ السلام وله هغه بدل خلاص کړي کمیس یې ورکړ نو بیا چې وایي جنازه تیاره شي ما ته سوال جواب وکړه نو چې جنازه تیاره شو نو نبی علیہ السلام ته یو سوال جواب وکړو نو دې مقبرې ته نو چې څنګه مقبرې ته لاړ او دې جنازې ته ورمخکې شو حضور پاک نو حضرت عمر ولغې د لمن نه کلک راونیو وی دا ته په چا جنازه کې د الله رسول عبدالله ابن ابی منافق علی عبدالله ابن ابی په عبدالله ابن ابی جنازه کې او فلان کې منافق فلان کې وخت کې دا نه وي فلان کې وخت کې دا نه دي ویل حضرت عمر کې خو بیا د چا پروا نشته خو د دین په معامله کې سخت دی اشدهم فی امر الله عمر د خدای په دین کې سخت انسان خو حضرت عمر او د صحابه ګورې دا دوه صفتونه ما چې درته وي دوه صفتونه دي یو صفت والذین معه د نبی علیہ السلام سره چې کوم ملګري دي نو د هغوی دوه صفتونه دي اشداء علی الکفار د کافر په مقابله کې سخت دي نرمي ورسره نه کوي اشداء علی الکفار سخت دا جلنه نفرت دی د کافر مسلمان ویم دی ته چې د کافر نه به د نفرت الا ان تتقوا منهم تقات قرآن حکیم کې بل ځای کې راځي که مثلا یریږي او د خولې نه څه نه شي ویلی یا بعض وخت کې سړي باندې څه د حکمت د وجې نه څه ونه وایي یا د یارې د وجې نه ونه وایي یا بل څه وجې ابه ظاهرداري وي خو د زړه نه به د کافر سره مینه نه ساتئ د زړه نه به کافر سره محبت نه ساتئ دا د شریعت قانون دی دا د الله وینا ده دا به نه کوې ومن یتولهم منکم فانه منهم قرآن حکیم کې الله وایي کافر سره چې چا دوستانه تعلقات وساتل دې د هغوی نه شو بس لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء قرآن کې الله لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دې کافرو سره دوستانه به نه کوئ بالکل به نه ساتئ د کافرانو سره دوستانه ولې کافر ستا دوست کیدی نشي دې به تا له موقع ګوري چې کله یې د موقع برابر کړ نو تا باندې به دې حمله کوي د مار مثال دی د مار د پاړو دوست کیدی شي نو الا تتخذوا منهم تقات پس غرض باندې څه حکمت توجه که ځان ته ساتي بیا خبره ده خو د کافر سره دوستانه به قطر نه ساتي نو حضرت صحابو دا صفتو اشداء علی الکفار او رحماء بینهم خپل منځ کې سره رحماء رحم والا دا د قرآن وینا داسې یو بل سره مینه لکه د رور سره چې مینه داسې یو بل سره محبت لکه د پلار او د زوی او د زوی د پلار چې یو بل سره محبت دي دا د صحابو صفت دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پروا نه چې زوی به خفه شو تربور به خفه شو پلار کې به خفه شي وی صاحب تاسو په چا جنازه کې عبدالله ابن ابی او یعد هغه اذن عبدالله ابن ابی هغه ټولې خبرې شمار پلان کې وخت کې تا ته دا ویلو مسلمان ته دا پلان کې وخت کې 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 دا په د جنازه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکیو بخاری شریف کې راځي دا هغه زړورتیا ته کتل او نبی علیہ السلام مبارک ورته مسکیو او اتا ته الله نه ویل قرآن کې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم کته او یا کرتم دوی له بخنه او غواړي زه نه بخ ساقو خدا بخنه غواړي اکنه جنازه خو بل مسلمان له بخنه غوښتل دي نو تا له اختیار دی بشک بخنه غواړي که نه غواړي خو که اویا ځله بخې بخنه غواړي نه بخم نبی علیہ السلام ورته څه وایي ورته ظاهر شو وشو حضور پاک ورته مسکی شو ای عمره که ما ته دا پته ولګېده چې د اویو نه زیاته استغفار باندې دی الله بخي نو زه وله د اویو نه زیات استغفار یو کس خدای د دوزخ نه بچ کوي او زما په کلاو بچ کېږي نو دې کې څه دي اخر عني یا عمره ما نه رستو شه او ورمخکې شو جنازې پې چې جنازه وکړله فورا قرآن حکیم کې دا آیت راغی ګوره د الله څه کې حکمت وي مخکې نه منې کوه خو چې وی که نو الله منع کړه
ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نن نه پس به د منافق او د کافر په قبر نو درېږو، جنازه به نه کړي. بس اوس دې وکړ بیا به نه کړي. دې ته موافقات عمر وایي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا چې یو رای بعضې وخت کې راغلی ده او الله د هغه د رای مطابق په قرآن حکیم کې یا نبی علیه السلام مبارک ته یو حکم نازل کړی چې دا د عمر د رای مطابق دی، هغه دا رای ټیک ده. یو پکې دا دی حضرت عمر به وروسته ژړل، وایي ما ډېر لوی زړورتیا کړې ده، نو ډېر زړورتیا مې کړه، خو دې کې حکمت څه. حضور پاک ډېر هوښیار و. وایي عمره وایي زه دې دپاره په ده جنازه کومه لیسلم الف من قومه، ډېر لوی قوم یې دی، زرګونه قوم یې دی چې هغه د دې جنازې د وجې نه خدای پاک چېرته مسلمانان کړل. خدای ځکه مخکې منې کوم نه، نو چې نبي علیه السلام په دې عبدالله ابن ابی جنازه وکړه، د هغه د زرګونو قوم خدای شو چې مسلمانان کړل. ګوره پکې یو حکمت راغی د الله له طرفه. مخکې نه منې کوي، وروسته یې منې کوي، پرېږده چې لږه ښېګړه وکړي چې قوم یې خدای مسلمانان کړي، زرګونه خلک خدای مسلمانان کړل. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عباس د کمیس په بدل کې رسول الله مبارک خپل کمیس ورکړه عبدالله ابن ابی له جنازې پرې کړه، او د هغې حکمت هغې کې دغه خدای فلسفه راوایستله. نو کمیس والا هغه ورکړه، نو دې چې په کوم کور کې تړلی شوی و شاته نه، نو هغه د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور سره خوا کې، نو ده به د شپې فریاد کوه. نو بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین وایي چې مونږ به د نبي علیه السلام د شپې خوب نه کوو، کله به دننه ته او کله به بار ته. خدایه نبي هم نه خوب نه ورته، کله به د کوټې نه بار ووته او کله دننه، او چې د مخ مبارک ته مونږ وکړه نو ډېر زیات پریشان صاحب خیر دی، ولې اسم خدای به خیر مونږ ته غږ هم نه کوو او پریشان هم ډېر دی، او دونه پریشان دی چې د مخ نه پته لګي، خوب هم نه ورځي. وی ما اندازه ولګولو، هو پته ولګېدله دا عباس بیرګي اوري، هلته عباس هغه بل کور کې دی او هغه بیرګي اوري، دا ځکه خوب نه ورځي. ام المؤمنین زه هلته سوال جواب ولېږه، وایي داسې وګوره چې عباس بیمار دی، تکلیف دی ورته، او که څه چل دی د هغه بیرګي دلته نبي علیه السلام اورو، پیغمبر علیه السلام مبارک له خوب نه ورځي. هغې چې وکتل نو هغه د هغه دا مټې لږې سختې تړلې شاته، نو د هغه سختو مټو د وجې نه حضرت عباس زبیرګي کوي، نو هغې ولې زر هغه مټې سستې کړلې، چې سستې کړې د هغه زبیرګي قلار شو. نو زر بیا چې زبیرګي قلار شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له خدای پاک خوب وروسته او بیا ویده شو. علیه السلام مبارک د سره مینه، چې څومره مینه یې ورسره دا دی چې هغه زبیرګي کوي، نو نبي علیه السلام مبارک له خوب نه ورځي. او دویم د پیغمبر علیه السلام مبارک انصاف ته معلوم شو چې دی چونکې قیدي دی، نو د ده دپاره نبي علیه السلام سفارش نه کوي چې ورشه او دا مټې وله سسته کړي. ولې ځکه بیا به انصاف قایم نه شي، ټول قیدیان دي، د ټولو دپاره مټې تړلې شوي دي، د خپل تره دپاره ولې سفارش وکړو؟ نو سفارش یې نه کوو. نو بیا چې کله د بدر د قیدیانو متعلق فیصله کېدله، صحابه کرامو میټینګ وکړه، وی څوک وو؟ چا وی وجل پکار دي، چا وی صاحب خیراتي پرېښودل پکار دي، چا وی فدیه ترې اخیستل غواړي. نو فیصله په دې شوه چې د دې نه به فدیه وایي، جرمانه. څومره جرمانه؟ دومره. نو یو یو کس به یې را مخکې کاو، او ته خپله جرمانه، تا باندې دومره جرمانه، سوال جواب وکړې مکې ته چې تاسو بس جرمانې راولئ. حضرت عباس را مخکې شو، نو نبي علیه السلام مبارک ورته ویل عباس کاکا ته به د 2 کسو جرمانه ورکړې. وی دا ولې؟ نو یو د تره د رواره د عقیل، د علي صاحب ورور عقیل هم په دې کې ګرفتار، یو عقیل د رواره دی، هغه غریب دی، هغه سره څه نشته، نو د هغه به هم ته ورکړې او د خپل ځان به هم ورکړې. نو دی ورته وایي چې د الله رسوله تا ته پته نه ده چې زه مسلمان یم؟ زه خو د الله نه مسلمان یم، زه خو کافرانو ځان سره د مکې په زور باندې راوستی یم. حضور پاک ورته وفرمایل دغه نه دی الله خبر، دغه معامله د ما سره نه ده، هغه الله سره ده. مونږ خو ظاهر ته ګورو، او ظاهر کې د وی ما سره کم ده، تا ته پته نه لګي چې زه غریب یم، ما سره څه نشته. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل ولې چې ته کله را روانېدې جنګ نه، نو تا بټوه راواغېسته،
او خپلې بیبي له دې ورکړه ام الفضل او ورته لیده وي چې دا والا او د جنګ نه ځم که زه واپس جمدې رالم خو ماله به یې راکړې او که زه مړ شم نو دا ستا دي بټوه دې نه ده ورکړې ته وې ما سره پیسې نشته وی دا الله رسوله زما دې قسم په الله چې ته د خدای رښتونی پیغمبر شک شوبه پکې نشته وی د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو زما بیبي ته خبر ده بل چا ته پته نه لګي معلومیږي دا چې ته الله خبر کړې د الله رښتونی پیغمبر نو ګوره ډبل فدیه ترې واخېسته دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم انصاف یعنې که دی ویلې وې نبي علیه السلام دا ویلې وې چې دا زما تره دی او د فدیه ما نو صحابو کې دا مجال نو چې د پیغمبر علیه السلام د خبرې په مخ کې هغوی خبره کوي هغې یوه بلکل بلکې وی ورته انصارو د مدینې انصارو یو عجیبه خبره وکړه د حضرت عباس د نیا چې وه د عبدالمطلب مور دا د انصارو د بنو النجار قبیلې وه د مدینې نو انصار ټول پاسېدل او نبی علیہ السلام مبارک ته وایي چې وی د الله رسوله دا عباس زمون خورایې دی او د ده فدیه موږ نه غواړو د ده دا فدیه ده ته معاف ده حضور پاک مبارک وفرمایل داسې نه کېږي چې څنګه دا نور فدیه ورکوي نو داسې به زما له تره عباس هم فدیه ورکوي دا یو بله مسله معلومه شو چې د بادشاه د خپل او د پردي په منځ کې سره رعایت نشته شرعي حکم کې خپل او پردی د بادشاه تره د بادشاه رو د بادشاه زوی او پردی دا یو برابر دی فرق پکې نشته فدیه یې واخېسته بیا پرېښود نو د فتح د مکې نه لږه موده مخکې حضرت عباس راغی او مدینې منورې ته خیبر چې کله فتح شو په سن 7 هجرۍ کې خیبر د یهودیانو یو لوی ګړو د مدینې منورې په ګاونډ کې فتح شو نو یو مسلمان دی حجاج نوم دی حجاج ابن علات حجاج ابن علات دی لال مکې ته په مکه کې د بلا سامان او مال او دولت او دراهم د ناني ډېرې پیسې وې نو چې دی څنګه لالو د مکې خلک ترې راتاو شو یلکه دا دې یوم ګیر کړ نو د ځان خلاصاو نو ده وی چې هلکه زه خو تاسو له یو خوش خبری له راغلی یو زیری در کوم وی څه وی نبي علیه السلام په خیبر باندې حمله وکړه او ناکام شو دروغ یې وی ناکام شو او بلا مسلمانان پکې شهیدان شمله شو او د مسلمانانو نه ډېر لوی مال په غنیمت کې هغې واخېسته د خیبر خلک په غنیمت کې دې په بلا د دنیا دراهم او د نانیر او بلا مال واخېسته او ډېر زیات مسلمانان مړه شو او ډېر زیات مسلمانان د خیبر یهودیانو قیدیان نو چې دا خبره د مکې خلکو واورېده نو مکې خلکو باندې لوی جشن راغی تر دې حده پورې یو ټکي پکې دا هم وایي چې نبي علیه السلام هم زخمي دی او پته یې نه لګي د هغه هم پته نه لګي او زه رالم وی ته څنګه رالې وی زه د خپل مال وړمه وی د خیبر یهودیانو چې د مسلمانانو نه کوم غنیمتونه اخیستي دي نو وی دا پیسې وړم چې هلته پې سودا وکړم دې له راغلی یم دا خپل مال وړم چې سودا وکړم د مکې خلکو نوې جامې واغوستې یو کور کې مبارک شه او بل کور کې مبارک شه چې مسلمانانو په خیبر کې شکست ومونته او دونه خلک پکې مړه شو او دونه قیدیان شو مالونه هم ترې لاړل لوی په مکه مکرمه کې څومره چې کافر دی یو بل له مبارکۍ ورکوي او خیراتونه دي او زیري دي یو جشن دی په مکه کې حضرت عباس رضی الله عنه دې وخت لا په مکه کې هغه په کور کې لوی ماتم دی په دې خبره چې ما درواره به سهالي او دا څه چلو شو څو نه شو ګوره لنه خو دې مسلمان دی نو پټ راووت هغې حجاج لا یو طرف ته ورغی غیزان لکه یا لکه وي دا څه مسله ده وی چپ شه عباسه غږ مه کوه خبره هله اورېده وی څنګه هله اورېده وی رواره دې فتح مونتې ده او بلا پخته موږ له خو دې پړه تیاره کړه د مکې خلک مبارکي کوي ګورې عباسه 3 ورځې پورې غږ ونه کړي زه دې پسې چل خپل مال وړم دا چل مې جوړ کړ چې خپل مال ته یوسم او ګورې که 3 ورځو نه مخکې دې الوې دي ما پسې په لاره دا منډه کېږي او راوبه مې نیسي 3 ورځې پورې غږ مه کړو 3 ورځې پس بیا وایه بس حضرت عباس خلو کې خوشحاله شو نو هغه چې دې څنګه حجاج واپس لاړ او خپل مال یې غونډ کړ لاړ نو هغې ته څنګه یې دی شو
نو په درېیمه ورځ باندې ولمبل او ښایسته جامې یې واچولې او پټکې وو او خوشبویي یې پورې کړه او راغې د بیت الله نه ګیر چاپېره طواف کړي خلکو یې دا اوس وګورئ هلته یې روارت او بیرون نه د دنیا مسلمانان چې څومره دي هغه مړه شو او څه قیدیان شو او دا دې هغه موږ ته دا ښکاره کوي چې ګنې زه غمجن نه یم چا یې تپوس وکړو چې ستا په قوم او ستا په خلکو په مسلمانانو باندې خو ډېر لوی تکلیف راغی او تا خشته جامې جوړې طواف کې وی دا چا درته ویلي دي وی دا حجاج وی خبره یې تا لوړې کړې ده خیبر فتح شوی دی مسلمانانو فتح کړی دی او د خیبر غنیمتونه مسلمانانو وړلي دي وی تا ته چا ویلي دي وی ما ته حجاج ویلي دي وی موږ ته خو یې داسې وي ستاسو نه مال پسې چل ولوړو نو بس بیا پې د مکې خلک پېښ شو چې یاره دې خو د مسلمانانو په تکلیف باندې خفه کېږي او د مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي نو چې دې کله پېښ جو زما په اسلام خو د مکې خلک پېږي بیا مدینې شریفې ته هجرت بعض علما لا دا وایي چې د هجرت په دې وجه نه کوو چې نبي علیه السلام ایثار کړو چې ته هجرت مه کوه د مکې د کافرانو موږ له جاسوسي به کوې خیر مدینې شریفې ته لاړ چې مدینې منورې ته دی لاړ د حضور پاک مبارک ته د یو ډېره ښایسته ښکلې استقبالیه وکړه او عامو خلکو ته یې دګوي ای خلکه وی عباس زما کاکا دی زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه او وی تره د سړي دا د پلار په مثلي د پلار په دی یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست او دا حضرت عباس ولا راغی نو نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېد د الله رسوله وی چې موږ تا سره ناست یو نو وی خلک زموږ لحاظ ساتي او زموږ خیال ساتي او قدر هم کوي او چې ستا د مخې نه اخوا شو بیا زموږ خلک هغسې قدر نه کوي عزت هم نه کوي نو نبی علیه السلام مبارک صحابه ټول د مدینې انصار مهاجر راغونډ کړل په جومات کې او په منبر باندې کېناستو او ټولو ته یو شان تقریر وکړ وی ای خلکه تاسو دا نه خوښوئ چې د ما چا سره مینې او تاسو سره مینه وکړئ هغې وی د الله رسوله ولې دا نه خوښوو وی ښه چې د ما چا سره مینه به ورسره کوې وی تاسو ته پته نه دی چې عباس زما تره دی او ام الرجل سن و ابیه او د سړي تره دا د پلار په مثل باندې وي ای زما د پلار په مثل ای خلکه ټول دا اعلان واورئ چې که چا عباس سره مینه وکړه نو ما سره مینه وکړه ومن والانی فقد او که چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه او چې چا الله سره مینه وکړه الله به جنت ته داخل کړي او چې چا زما تره سره بغض وکړو عباس سره فقط ما سره بغض وکړو ما سره بغض وکړو او چې ما سره بغض وکړو نو الله سره بغض وکړو او چې چا الله سره بغض وکړو الله به دوزخ کې رسوي هغې نه پس به د حضرت عباس رضی الله عنه دومره خلقو صحابه کرامو قدر او خیال ساته لکه د حضور پاک مبارک خپل پلار چې اوسو کې قدر او عزت کوي یو ځل دا بار ملک نه چا مال دولت راوړی ډېر زیات مال چې مال به یې راوړو نو هغه یې په جومات کې وغورځو هغه مال دولت یې ټول راوړو په جومات کې یو طرف ته وغورځو نو د حضور پاک خو به دا قانون و چې مال به راغی نو هغه به یې خزانه کو نه بس اعلان به یې وکړو راشئ وړئ نو په دغه ورځ باندې نبي علیه السلام اعلان وکړه وی راشئ را مال وړئ حضرت عباس راغی وی صاحب ماله خو ډېر مال راکړه وی ولې وی په بدر کې ما د خپل ځانم فدیه ورکړې وه او ما د عقیل فدیه م ورکړې وه د خپل رواره وی ښځه وړه چې څونه دې خوښه یې وړه نو دې څادر یې خور کړو خو د هغې نه خو پخوا که ډبلې روپۍ به وې نو هغې په لپو لپو څادر ته راواچول نو چې وې تړلې نو بیا اوچتولی نه شوې نو نبي علیه السلام ته وایي چې د الله رسوله چاته ووایه دې صحابو کې دا ما ته راوچت کړي وی دا کار نه کوو دومره واچو چې څومره وړې شي وی ښه نو ته مې وارې دې راته راوچت کړه وی نه دې در نه اوچتو نو لږ یې ته کمې کړې او چې یې کمې کړې بیا غوټه ورکړه بیا اوچتوي نو نه شي اوچتولی وی مور اصحابه کوي دي کې بعضې ملګرو ته دې حکم وکړه چې ما ته یې راوچت کړي وی نه دومره شي در کوم چې څونه وړې شي نو وی ته مې وارې نه وی د تې راوچت کړه که نه وی دې نه در اوچتو نو په درېیم ځل باندې ته بیا کمې کړې چې بیا ته کمې کړې نو بیا دې دومره کمې کړو چې ښه په تکلیف باندې هغه پیټ یې اوچت کړه او په دې اوږو باندې په شا باندې کېښود نو چې څنګه یې په شا کېښود روان شو
بخاری شریف کې حدیث دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل، هغې پورې ورته کتل چې په لاره کې یو طرف ته دی غیب شو، او صحابو یې په دې وجې کتل د هغه حرص ته وجې نه چې ګور دومره مال یې یوړو چې په خوارو باندې وړې هم نشي او په تکلیف باندې وړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام مبارک حکم وکړ چې لاړ شئ او د مالدارو خلکو نه زکات راغونډ کړه. نو دریو کسانو ولا زکات ورنه کړ، یو خالد ابن ولید او یو بل کسو ابن جمیل ورته وای او یو حضرت عباس. نو نبی علیہ السلام دراغه یو سیب نور ټولو خو زکات راکړ او خالد ابن ولید او ابن جمیل او عباس را نه کړ. نبی علیہ السلام او فرمایل وی ابن جمیل ولې زکات در نه کړ؟ وی دې خو غریب او خدای مالدار کړ. نو چې الله مالدار کړو په کاردار چې په خوشاله زکات در کړی وي دې د خدای مقابله کوي څه نه کوي، هغه نه خپه شو او په خالد ابن ولید خو تاسو ظلم کوي، هغه سره سری کتاب دی زکات غواړي، دا هغه اس دی، دا هغه توره ده، دا هغه نیزه ده، دا هغه زغره ده، هغه ټول د الله په لار کې جهاد ته وقف کړي، ظلم پې کوي. او یا عباس نه مه غواړئ، زما تره دی د هغه زکات به زه درکړم او د هغه ډبل به درکړم، هغه باندې چې څومره کېږي نو دوچن زکات په ما دی زه به درکړم. وی دا ولې؟ وی نبی علیہ السلام دا ولې وی زکات خو به هر سړی خپل ورکوي، وی دی ځکه وی چې د بیت المال کې کمی و. نو نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه 2 کالو پیشکي زکات مخکې اخیستی و. د هغه زمانه کې خو سود زیات و، خلکو به سود کو، نو دا سود د حجة الوداع په موقع باندې حرام شو. اخیری چې نبی علیہ السلام مبارک اخیری کم حج کړی دی د وفات نه لږ غونې مخکې، نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ، وی خدای مو بخښه سود چې څومره دی نو دا د نن نه پس حرام، او که د چا سره پیسې د سود دي نو اصل سرمایه دی وصوله کی او د سود پیسې ولا مو ورکوئ. د لومبي عمل چې نبی علیہ السلام وکړ د حضرت عباس په هغې یو کې اعلان وکړ، وی د حضرت عباس چې چاله پیسې په سود ورکړي دي نو وی د هغه چې څومره پیسې دي وی د هغې زه اعلان کوم وی هغه ختم، هغه مو ورکوئ به نه. حضرت عباس دا ونه وی چې د الله رسوله زما پیسې ولې خلکو ته خیرات کې او زما په پیسو باندې زما نه یې تپوس ونه کړ، نه د نبی علیہ السلام په هغه دونه اعتماد چې زه یو خبره وکړم د هغه د مال په حق کې نو هغه د ما د هغې خبرې جواب نشي کولی او نه پرې خفګان ښکاره کولی شي. نو د سود په معامله کې چې نبی علیہ السلام عمل کو چې یاره سود دی خلک نه وصولوي، نو لومبی عمل نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه وکړ. د حضور پاک د بیمارۍ په وخت کې حضرت علي صاحب بار راووته، نو خلکو به یې تپوس کو وی نبی علیہ السلام څنګه دی؟ نو ده به وی الحمدلله ښه دی. بیا به یې چا تپوس وکړه نبی علیہ السلام څنګه دی؟ نو علي صاحب وی الحمدلله ښه دی، اصبح بحمد الله بارعا، یاره نن ورځ الحمدلله ښه دی. حضرت عباس ځان نه کړ، وی علي وی دلته راشي، وی تا ته پته لګي نبی صاحب څنګه دی؟ یاره وی طبیعت خو یې نن سبا ښه دی برابر، وی ما ته د خپل خاندان د خلکو مرګ د ریپوزې نه معلومېږي، دې ځای نه وی ما ته پته لګي، زه د خپل خاندان د خلکو مرګ د ریپوزې نه معلوموم، وی قسم دی چې 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالات دی، 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک دنیا نه تلو والا ما ته پته وی زه چې لاړ شو او تپوس دې وکړو چې ستا نه پس به بادشاه څوک وي؟ حضرت علي صاحب ورته وي داسې نه کوو، دا تپوس به نه کوو، ولې چې حضور پاک نه څوک شی غواړي نو ګورې نه یې ورکوي. هسې نه د نبي علیہ السلام به دا خیال راشي چې دوی جوړ دا بادشاهي غواړي نو هسې نه اعلان به وکړي چې ګورې زما خاندان له مه ورکوي، بیا به سي واقعي مقته چې حضرت عباس دا خبره وکړه چې ما ته د خپل خاندان د خلکو د مرګ د پوزې نه معلومېږي او 3 ورځې پس به ته د بل چا د امثالان دی، د حضور پاک امسا به ختمه شوي، دی به د دنیا نه تلي و، مقته 3 ورځې پس نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف راوړ. صحابه به ډېر زیات احترام کو، دونه قدر به کو لکه چې سړی د خپل پلار نه زیات د احترام او د قدر به کو، او تر دې حده پورې چې ودل باران نه کېده په مدینه شریفه کې، چې باران نه کېږي نو دی حضرت عمر دی راوسته، بار یې وویسته میدان ته،
او چې باری سنگ میدان ته اوستنو دې مخامخ ودرو وی یا الله وی نور کله چې بکله باران نه کېده او قحط په نو مونږ به تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش کړ نو تا به مونږ باندې باران وکړ. باقاعده بخاري شریف کې حدیث دی. او اوس خو نبی علیہ السلام نشته نو خدایا مونږ د نبی علیہ السلام تر حضرت عباس تا ته ودرولې الہ العالمین دا د پیغمبر علیہ السلام تر دی د ده په مخ الله په مونږ باندې باران وکړه. نو وی داسې سور نورو او شین اسمانو کې د اوریا د درک پکې نه لګېده او چې صحابه او حضرت عمر دې پیش کړ د باران دپاره الله ذوالجلال ته نو وی داسې اوریا زراله چې دوی لا را روان شوي نو چې اوریا زراله او مدینه منوره ټوله د اوریا ځای نه ډکه شوه او دوی کور ته لا رسېدلي نو چې خدای پاک په شیبو شیبو باران وکړ. دې نه څه معلومه شو؟ دې نه دا معلومه شوه چې د نبي علیه السلام د رشتې احترام څومره دی، الله څونه احترام کوي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه صحابه کرام حضور پاک مبارک مدینه منوره کې موجود دی، قبر مبارک کې خو موجود دی او لوی د صحابه کرام موجود دی، قرآن حکیم موجود دی، د احترام نور ډېر څیزونه موجود دی. خو رب العالمین سره د حضرت عباس څونه احترام دی، څونه عزت او څونه قدر دی چې خدای پاک د هغه په وجه باندې په مدینه شریفه باندې باران وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د بیت المال په مال کې خپل خاندان لا لکه دا د قرآن د وینا مطابق چې کله به یو غنیمت حاصل شو نو په هغې کې به یو حصه د نبي علیه السلام مبارک د خاندان وه نو دی له هغه حصه ورکړې وه خو په دې شرط یې ورکړې وه چې ګورې دا به خرڅوی نه او دا به ستاسو په میراث کې نه به یې خرڅوی او نه به ستاسو په میراث کې وځي د دې آمدن وړی او باقي د دې چې کوم ذات دی راځي ځمکې اب د بیت المال په هغه طریقه حضرت ابوبکر صدیق او حضرت ابوبکر صدیق نه بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په هغه ترتیب د دوی سره خپل ګذري اوقات کړی. د حنین په جنګ کې په غزا کې د شرکت ثابت دی. نبی علیہ السلام مبارک سره حنین لتلی دی. دا اوتاس په غزا کې د نبی علیہ السلام سره د شرکت ثابت دی او د دې نه مخکې چونکې د بدر په غزا کې خو دې پیلي نیولی شوی دی، د احد په غزا کې دی په مکه مکرمه کې و، د خندق په غزا کې دی په مکه مکرمه کې و، نو هغې کې دی د نبی علیہ السلام مبارک سره شریک و. دا د حضور پاک مبارک سره په دې میاشت کې د رجب په میاشت کې په سن 32 هجري کې 22 هجري کې وفات شوی دی او د ازبرګې میاشت کې عمر یې اتیا کال عمر او د جمعې ورځ به چې دی وفات شوی دی. حضور پاک مبارک یو ځل ورته سوال جواب وکړه، وی عباس ته هم راشه او بچي دې م ټول راوله. نو دې م راغی او بچي م وله راوستل. نو نبی علیہ السلام مبارک د ده په بچو څادر واچو او په عباس هم څادر واچو او یو ډېره خشته دویه وله وکړه، اللهم اغفر للعباس و یا الله عباس او د بچي ټول وبخئ. څادر یې پرې چولو، یا الله عباس او د بچي ټول او سنگ مغفرتا تامتا، خدای داسې وبخه چې د دې نه پس اړو بل څه پاتې نه شي چې څومره ګناهونه یې ټول ختم شي. دا ولا نبی کریم دعاګانې کړې او د بچي یو زوی فضل ابن عباس نبی علیہ السلام مبارک چې بکله سفر نه راته یې دومره هوښیار و دا خپل بچي به یې وله مخې راولېږه، خلک د خلکو استقبال کوي که دا فضل ابن عباس ته د زوی و، قسم یې بل زوی او عبدالله ابن عباس دی بل زوی دا به وله مخې د استقبال له لاړه. نو نبي علیہ السلام مبارک به اوچت کړ ځان سره یې په خپله اوښه باندې کېنو، څوک بیا مخکې کېنو څوک بیا وروسته کېنو. د حج په موقع حجة الوداع کې د نبي علیہ السلام د سفر ملګری څوک دی؟ فضل ابن عباس د زوی په اوښه یې ځان سره شاته کېنولی. عبدالله ابن عباس دی به کله ته پیغمبر علیہ السلام مبارک سره به شپه کوله او حضور پاک به دعاګانې کړي. د زوی بل عبدالله ابن عباس هغه د قرآن دعا کړې ده، اللهم علمه الکتاب والحکمه، خدای دې ته قرآن وښیه او حکمت ورته وښیه. نو خدای پاک رئیس المفسرین جوړ کړی د تفسیر په باب کې خدای پاک هغه لوی مهارت ورکړی دی. بهر کې د دې رجب په میاشت ازبرګې په میاشت کې په د جمعې ورځ باندې په سن 32 هجري کې دی وفات شوی دی او عمر یې د وفات په وخت کې اتیا کاله. نو په دې نسبت مې د دې ما چې د تاسو د ابای صحابه کرام وپېژنئ
چېرې صحابه کرام یو صحابي د کم حیثیت خاوند دی او صحابو څونه څه کړي د دین لپاره، څونه محنتونه او څونه قربانۍ یې کړي. نو ځکه دا بعضې صحابه کرام درته شمارم چې تاسو وپېژنئ. په مخ د ځمکه داسې ښار بل نشته چې ته ښکار کول منئ. واحد مکه مکرمه ده چې په هغې کې ښکار کول منئ. ښکار به پکې نه کې، بلکې حدیث پاک کې راځي چې د ښکار مرغۍ به د ځای نه هم نه شړې، چې تا هغه مرغۍ وشړې او په هغه ځای ته ځان ته څادر واچه. نه به ښکار کې نه به یې مرغۍ شړې. او په مخ د ځمکه داسې کلي نشته چې د هغې ګیا او یا د هغې بوټي دی بل منئ. واحد مکه مکرمه ده، د هغې ګرد و نوا ګرد چاپېره د حرم ځمکه ده چې هغې کې نبي علیه السلام فرمایي نه به بوټي پرې کې، نه به یې ګیارې بې. ګیارې بل منه دي، بوټي پرې کول پکې منه دي. په مخ د ځمکه داسې کلی او ښار نشته چې هغې کې د یو شي ومونته، مونږ ورته لقطه وایو. په دې علاقه چې دی په دې کلي کې یو شی دی وموند، چا نه پروتی دی. نو طریقې دا ده چې هغه راواله او اعلانونه وکړه چې خدای مو بخښه یو شی مې مونتی دی. که د چاوي راشه نو که مالک یې پیدا شو د اعلانونو نه پس خو ور به یې کې، او که مالک یې پیدا نه شو د دین مسله دا ده که ته غریب یې نو بیا په خپل استعمال کې راغله ستا شو، او که مالدار نو بل غریب له یې ورکړه. که وروسته مالک پیدا شو بیا به یې ورکې. لیکن د مکې مکرمې د دغه روک شوي شي لقطې حکم داسې نه دی. اکه د هلته یو شی د چا نه پروت او ودې مون نو ټول عمر به خلکو ته اعلانونه کې، تعریف پکې، هغه په خپل ملک کې نشي راوستی. داسې نشي کولی چې یاره که مالک پیدا نه شو زما شو، نه بس ابه لګې اعلانونه به کې. اوس حکومت سعودي د هغې دفتر یې مقرر کړي، دفتر نه به یې ورکړي. خو دا نشي ویلی چې که څوک پیدا نه شو یا مالک پیدا نه شو زما به شي، زما به شي پکې نشته. په مخ د ځمکه داسې کلی او داسې وطن نشته چې وسله پکې سړی نشي ګرځولی. واحد مکه مکرمه ده چې په هغې کې وسله ګرځول دا مکمل ممنوع دی او حرام. که عذر راشي او بادشاه اعلان وکړي پولیس او فوج ته چې وسلې راوالی بېله خبره ده، یعنې وسله پکې ګرځول ممنوع. په مخ د ځمکه دا هغه ښار دی او هغه کلی دی چې یو مونځ پکې کې نو ثواب یې خدای په 1,00,000 درکوي، او چې د جمع مونځ دې پکې وکړو نو د یو مونځ ثواب 20,00,000 شو. د چې 15 مونځونه در ودې دې په جمع وکړل نو حساب یې اوس لګوه څومره ترې جوړېږي. تقریبا 1,15,00,000 مونځونه ترې جوړېږي د یوې ورځې. او چې څنګه مونځ قیمتي دی یو پلک دی، دقه رنګې ګناه هم ګورې خطرناکه ده. که په بل ځای کې ګناه کې نو ګناه ده الله به پرې خفه شي. که په جومات کې دې وکړه الله پرې ډېر خفه کېږي. خو که په مکه مکرمه کې په حرم کې یا د بیت الله په جومات کې دې ګناه وکړه نو ځان دې تباه. ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم. الله وایي دې کې به ګناه نه کې، که دلته دې ګناه وکړه نو دردناک عذاب به درته درکړم. دا د مکې فضیلت او برکت. په مخ د ځمکه داسې کلي نشته چې د هغې د کوي نه دې توبه راوړی او په کلیو کې دې او په خلکو دې تقسیمې. واحد په مکه مکرمه کې دغه کوي دي چې زمزم ورته وایي. هغه اوبه څښل نبي علیه السلام فرمایي د انسان د نیت برابر پې الله فایده ورکوي. الزمزم لما شرب له، چې په کوم نیت کې اوس کړې الله به دله فایده درکړي. زما ورونو دغه د مکې ښار د مقدس چې څومره پیغمبران د آدم علیه السلام نه تر د نبي علیه السلام پورې تیر شوي دي، نو ټولو په دې مکه کې خپل ژوند څه ناڅه تیر کړی دی او مکې ته د عبادت دپاره راغلی دی. او دا هغه ښار دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې ښار کې دنیا ته تشریف راوړی دی او په دې ښار کې خلپوسې کړې دي او په دې ښار کې خپل ماشوموالی تیر کړی دی او په دې ښار کې خپل بلوغ تیر کړی دی او د پیغمبرۍ نه مخکې 40 کاله او د نبوت نه پس 14 کاله 53 کاله مسلسل حضور پاک په مکه مکرمه کې تیر کړی.
بیا هم راغلی په 9 هجرې عمره کړې ده، په 8 هجرې بیا په 8 بیا راغلی دی او حج مکې فتح کړې ده، او په 10 بیا راغلی دی حجة الوداع کړې ده. زمارو دغه مکه مکرمه وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کله تشریف وړو نو چې تر یې مکې ته مخ کړې ډېر یې وجاړه وی ای مکې ما حبکی الیا وی زما څه خوښه او د ټولو ښارونو نه ماته زیاته محبوبه او الله ته په مخ د ځمکه ستا نه بهترین کلي بل نشته د خدای وی ډېره زیاته خوښه زما هم خوښه